د شبرغان څخه مزار شریف ته د ګازو رسولو ملي پروژه. د اقتصادي ستونزو او ننګونو کلونو په منځ کې افغانستان اوس د پرمختګ او انرژۍ د ځان بسیاینې په لور د یو لوی ګام شاهد دی. داسي پروژه چې نه یوازې صنعتي زیربنا بدلوي بلکې د خلکو لپاره په زرګونو کاري فرصتونه هم برابروي. دلته به تاسو ته د شبرغان څخه مزار شریف ته د ګازو د پایپ لاین کیسه واورو. د پرمختګ هڅو او راتلونکي جوړونې کیسه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان وکړ چې د شبرغان د ګازو له ساحې څخه تر مزار شریف ښار پورې د طبیعي ګازو د پایپ لاین د غځولو کار په بریالیتوب سره خپلو وروستیو پړاوونو ته رسېدلی دی. دا پایپ لاین چې شاوخوا 45 کیلومتره اوږد دی د هیواد په شمال کې د انرژۍ یو له مهمو پروژو څخه ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا د دې پروژې په بشپړې ګټې اخیستنې سره هره ورځ به په میلیونونو مکعب متره طبیعي ګاز له شبرغان څخه مزار شریف ته ولېږدول سي. د ګازو دا اندازه به نه یوازې د مزار شریف د اوسیدونکو کورني اړتیاوې پوره کړي بلکې د سیمې فابریکو او صنعتي واحدونو اړتیاوې به هم پوره کړي. په دې توګه به کورني تولیدات پیاوړي سي او په بارانیو انرژي سرچینو به تکیه کمه سي. د دې پروژې سره په ورته وخت کې د طبیعي معادنو د استخراج او نورو پراختیایي او زیربنایي پروژو پلي کولو پروسه هم روانه ده. دغو پرله پسې اقتصادي اقداماتو د هیواد د زرګونو ځوانانو او کاري ځواک ته د کار فرصتونه برابر کړي او د افغانستان لپاره د اقتصادي ودې او سوکالي یو روښانه لید وړاندې کړی دی. د شبرغان مزار شریف د ګازو د پایپ لاین پروژه یوازې یو پایپ لاین نه ده. دا پروژه د اقتصادي رکود د بریالي کېدو په کورنیو ظرفیتونو تکیه کولو او د روښانه راتلونکي لپاره د هیلو سمبول دی. په هغه لاره چې د هوډ او تخصص سره سفر سوی د ګازو اور د افغانستان په کورونو او فابریکو کې د ژوند لمبه روښانه کوي. راتلونکی دلته ده او د دې ځمکې په رګونو کې د شبرغان ګاز حرکت کوي ترڅو د هیواد په شمال کې د پرمختګ رڼا روښانه کړي.